سلامونه ملګرو، زه یم دیدار یوسفزی او نن به ستاسو سره خبره کوم په کاناډا کې د پناه اخیستو په حواله یا چې ورته موږ اسایلم یا ریفیوجي سټیټس وایو چې د دې قانوني لارې څه دي او کوم هغه خلک دي چې هغه د دې لپاره الیجیبل دي، یعنی هغه د حق لري چې هغه ته د پناه ورکړی شي. د دې سره سره به زه خبره کوم د کاناډا او د امریکې چې کوم بارډر دی په هغې چې کوم معاهده د کاناډا او د امریکې شوې ده، نو هغه خلک چې د امریکا نه راځي او په کاناډا کې دغه درخواست ورکوي یا پناه حاصلول غواړي، نو د هغو دپاره د کاناډا قانون څه وایي. ټول نه مخکې به زه خبره کوم په عمومي توګه خلک چې راځي کاناډا ته، نو هغه څوک سپانسر کوي یا په ویزټ ویزه راځي یا که په بل لیګل طریقه راځي او د هغه کس دا خیال چې زه دلته پناه اخلم یا اسایلم کلیم کوم یا ریفیوجي سټیټس اخلم، نو هغه چې کله دلته کوز شي نو دلته سی بی اس ای افیشل دي. سی بی اس ای چې دی کانیډین بارډر سیکیورټي ایجنسیز دي، د هغوی یو افیشل یا نماینده د هغه سره به دی ملاقات وکړي، خپل ټول ډاکومنټس به ورته وښیي، خپل کوایف به ورته وښیي. د هغې نه پس هغه کس چې دی د ده به یو تفصیلي انټرویو اخلي، نو که هغه دا ګڼي چې د ده دا کلیم کیدی شي او دی الیجیبل دی، نو د ده یو فایل به جوړ کړي او هغه فایل چې دی هغه به ولیږي آی آر بي ته. آی آر بي چې دی امیګریشن ریفیوجي بورډ ته هغه ولیږي، نو نوره کارروایي بیا هلته کیږي. په دغه وخت کې دی چې دا کارروایي کوي، نو دی به ورسره نور امیګریشن فارمونه چې کوم دي د په کار هغه به ورسره هیلپ په هغې کې وکړي او مدد به ورسره وکړي. دلته یو بله مهمه خبره دا کومه چې څوک راځي د کلیم دپاره یا هغه دا خبره کوي او هغه په انګریزۍ نه پوهیږي، نو دوی وله ټرانسلیټر هم ورکوي چې هغه ورته په پښتو کې یا د هغه په ژبه کې هغه ژباړي. که اوس په دغه وخت کې د ده دا خیالي چې دا کس چې کوم دی، دا کم چې ټرانسلیټر دی، نو دی څه مسله پیدا کوي یا دی هغه خبره نه کوي کوم چې زه ویل غواړم یا زما هغه موقف چې کوم دی هغه صحیح دی نشي دغه کولی، نو دی په دغه وخت کې پکار ده چې خبره وکړي او وایي چې وروره دا خبره ټیک نه ده یا ماله بل کس راکوي یا څه بله لارې اختیارو. که په دغه وخت کې دی خبره ونه کړي او دی غلی شي، نو دا کیس ته درغړېدی شي. نو دې خبره ته دوم خیال کوي چې هغه ټرانسلیټر ورکوي، نو دا دی په کې ساتي چې د هغه خبرې د په غور اوري چې آیا زه چې کومه خبره کول غواړم هغه هم دغه خبره ده که نه دغه نه ده. نو که داسې څه صورتحال جوړیږي نو پکاره چې دی د هغې نه آګاهي. د دې سره سره کله چې هغه کیس ولیږلی شي، نو دغه افیسر چې دی دله د صحت په حواله چې کوم د فارمونه په کار هغه وله هم ورکړي، دله هلته د هیرینګ ډیټ تاریخ وله هم ورکړي چې دغه ټریبونل ته چې دی په کم تاریخ باندې به ځي. د دې سره سره که د ده په کیس کې د ډاکټر لیده په کار یې ځکه چې دا کیس ټو کیس خبرې، نو هلته هم ریفر کړي او نور څه کوایف د کیس دپاره په کار یا ټول ورسره ورکړي. د دې ټولو سره مهم یو دی یو فارم ورکړي، هغې ته وایي بي او سی بیسس اف کلیم، په کم باندې چې تا دعوه کړې ده په کم بنیاد باندې، نو هغه یو فارم به تاله درکړي او هغه فارم چې دی هغه په 15 ورځو کې دننه دغه بورډ ته لیږل غواړي. دلته یو بله مهمه خبره تاسو دا کومه چې کله هم تاسو خپل دعوه کوئ یا دلته راشئ اسایلم دپاره، نو کوم انټرویو چې تاسو ورکوئ نو په کار ده چې هغه جینونی یا هغه واقعیات تاسو ته ټول یادي. که هغه واقعیات فرض که ستاسو نه ګډ وډ شي، ځکه چې هغه انټرویو هغه ټولې خبرې چې دي هغه بیا په دې فارم کې لیکل غواړي. ډېر خلک چې دي هغه کیس چې رغړي، نو هغې بنیادي وجه هم دی چې هغه هلته په تعدی کې یا په پریشر کې راشي یا ورته واقعیات صحیح نه یاد، نو هغه ټولې خبرې چې دي هغه وکړي هلته بیا ترې خبرې ایري. نو دلته چې بیا یې نو یا ترې تاریخونه ایري، هغه تسلسل یې وراني، نو بیا چې کله د هیرینګ هلته کېږي نو هغو سره هغه ریکارډډ انټرویو، نو هغې کې اختلاف راوځي، نو دې مطلب دا چې دا سړی دروغ وایي یا دا خبرې چې دي دا ټیک نه دي. نو دا پکې یو ډېره بنیادي نقطه ده، دې خبرې ته دې ټول خلک خیال کوي. کله چې بیا دا کیس راغی آی آر بي لا یا امیګریشن ریفیوجي بورډ لراغی، نو هغو بیا دا فیصله کوي چې آیا ستا دا ریفیوجي سټیټس یا ستا کومه دعوه چې کومه ده یا د پناه کم سټیټس چې کوم دی دا د قبول شي او که قبول دی نشي. که قبول شي خو ټیک ده، بیا چې کوم مراتب ته حاصل شي. که قبول نشي نو په دغه وخت کې بیا د دیو خپل په دغه کې یو بل بورډ دی، اپیل بورډ چې کوم دی هغې ته وایي آر ای ډي یا ریفیوجي اپیل ډیویژن ورته دی وایي. هغې ته اپیل وکړې په دغه کې هم په دغه دفتر کې او
هغه بیا دوباره هیرینګ کیږي. کو په سوجه په ځینو کیسونو کې دای چې ځینو خلکو ته د دغه حق نه حاصل، نو هغه بیا داسې کار کولی شي چې هغه په 15 ورځې کې دننه فدرال کورټ چې کوم دی هغه ته اپیل داخل کی. اوس دلته بیا دوه خبرې دي، یو کو هغه آر ای ډي یا هغه بورډ چې کوم دی هغه ته مسترد کړي یا بیا ستا حق ونه مانو، نو ته بیا په 15 ورځو کې راتلی شي او فدرال کورټ ته واپس راتلی شي. کو فدرال کورټ هغه ومانه چې او واقعي ستا حق کیږي، نو دی به بیا آر ای ډي ته لیږي او هغه به بیا هغه پروسس کوي او خبره به مکمله. که فرض که ته هغه آر ای ډي له یا ریفیوجی اپیل کم ډیویژن چې دی هغې له نه تلی یا ستا هلته حق نه کیږي او ته راغلی ډایرکټ فدرال کورټ ته، نو بیا ډایرکټ فدرال کورټ کو فیصله دا وکړه چې او ستا حق کیږي، نو بیا به آر ای ډي له نه ځي خو ډایرکټ به تاله سټیټس درکوي. او که هغه وایي چې نه کیږي نو بیا به په تا باندې د ملک د پرېښودو اډري او بیا ستا سره بله څه لار نشته. دغه شان کم ملګري چې دي دلته په کینیډا کې او هغو څه وخت پس دا وایي چې یاره مونږ د ریفیوجي سټیټس کلیم کوو یا مونږ پناه دپاره درخواست ورکوو، نو د هغې هم دغه طریقې کار دی. دلته چې کومه آفیسز دي آی آر سی سی ورته وایي، امیګریشن ریفیوجي سټیزنشپ کینیډا، دغه آی آر سی سی چې کوم دی دې دفتر ته به لاړ شي، دغه فارمونه به ډک کړي، هلته به دغه شان تفصیلي انټرویو وشي. که هغه وایي چې یاره ستاسو دا کلیم یا ستاسو دعوه چې کومه ده هغه جینون ده، نو هغه به بیا تاسو آی آر بي دغه بورډ ته ولیږي او ټوله طریقه به هم دغسې کیږي کومه چې ما درته بیان کړه. اوس دلته هغه کم کسان دي چې هغه د دې دپاره الیجبل دي یا دا دعوه چې کوي د هغې حق لري. په دې کې دوی وایي چې لکه یو هغه چې کنونشن ریفیوجي دي. کنونشن ریفیوجي دي دیو ته وایي چې هغه کسان چې په خپل ملک کې ورته خطرې بل ملک ته راغلي او هلته ناست دي او دا درخواست وکړي، دغه دي کنونشن ریفیوجي. نو یو دیو هغه کسان که لکه دغه ځای نه دیو خپل ملک ته واپس ځي او هغو ته د ژوند ته خطرې، که هغه په هر لحاظ باندې، که هغه په نسل په بنیاد باندې، که هغه د قومیت په بنیاد باندې، که هغه د مذهب په بنیاد باندې، که هغه په سیاسي اختلاف رای باندې او که هغه په سماجي باندې، نو دا ټول اختلاف چې دی که په دې بنیاد باندې هغه دا پوهیږي چې دا سړی که ملک ته ځي د ژوند ته خطره ده، نو د اسایلم دلته یا د پناه دپاره درخواست قانوني طور هغه ورکولی شي. دویم هغه کسان کوم چې پروټیکشن پکاري، یو کس دی هغه په کینیډا کې دلته دی ژوند کوي، خو که هغه واپس دی ولیږي نو هغه ته د تشدد سره مخ کیدی شي، د هغه سره غیر انساني سلوک کیدی شي یا د هغه ژوند ته خطر پیښیدی شي، نو دیو هغه چې دی نو هغه له بیا اسایلم سټیټس هغه کلیم کولی شي یا هغه د پناه درخواست ورکولی شي. اوس هغه کم کسان دي چې لکه یا هغه کم سچویشن دي چې په هغې کې دا اسایلم یا دیو د پناه دپاره درخواست نشي ورکولی یا د کینیډي حکومت چې دی هغه نه مني. یو هغه چې کنونشن ریفیوجي سټیټس ورته ورکړی شوی دی په بل ملک کې. کنونشن ریفیوجي سټیټس داسې شی دی چې لکه یو ملک نه دی راغلی، هلته دی وایي چې ما ته خطره ده، بل ملک والا دا سټیټس ورکړی دی چې دی هلته ریفیوجي دی او دیو دا مطلب دی کینیډي والا که موږ یې دغې دویم ملک ته لیږو نو دته هلته خطره نشته، نو دله بیا دلته اسایلم نه ورکوي یا دی دا کیس دلته نشي کولی د پناه ده. دویم هغه کسان چې دلته پروټیکټډ دي، دی والا یو خاص قسم دغه ورکړی دی او دلته پروټیکشن حاصل دی، دلته تحفظ ورته حاصل دی، هغه سټیټس دی، نو په هغې کې هم دی بیا چې دی دا سیاسي پناه ده درخواست نشي ورکولی، که ورکوي نو هغه به مسترد کوي. دریم هغه کسان چې هغه په څه وجه په کینیډا باندې د هغو په راتلو پابندي ده، که هغو لکه بنیادی انسانی حقوق پامال کړي یا څه په کریمینل اکټیویټیز کې انوالي دهشتګردي یا قتل غارت یا نور څیزونه، نو هغه هم دلته چې دی دغه سټیټس نشي کلیم کولی. د دې سره کله چې دی اول انټرویو ورکوي یو پیره او په اولني دغه کې دی الیجبل نه، لکه هغه آفیشل کوم چې ما ووی سی بی اس ای والا آفیشل چې کوم هغه ته انټرویو اخلي او د هغو دا وګڼي چې یاره دی الیجبل نه دی، یو پیره دی مسترد شوی د هغه ځای نه، نو دته بیا دا حق نشته. د دې نه پس که بیا هغو دغه کړی سلیکټ کړی او آی آر بي دغه چې کوم دی امیګریشن ریفیوجي بورډ چې کوم دی د دغه کړی خارج کړی د کیس
نو دی بیا هم ریفیوجی سټیټس نشي حاصلولی. بیا که فیډرل کوډ ورسره دغه کیسه کړي نو دی هم نشي حاصلولی. د دې نه علاوه که د چېرته یو پیره درخواست ورکړی او هغه درخواست یې واپس اخیستی نو دته بیا هم دا سټیټس نه دی حاصل. د دې سره سره یو بله مهمه خبره که د باندې د ملک خالي کېدو آرډر شوی آلریډي د کوټ د طرفه نو دی بیا هم دا ریفیوجي سټیټس نشي حاصلولی. نو دا هغه دغه دی دا نکات دي چې په دې کې کاناډا چاته ریفیوجي سټیټس چې دی هغه بیا نه ورکوي. اوس زه خبره کومه د کاناډا او د امریکې د بارډر کومه خبره چې ما کوله نو کم کسان چې د امریکې نه په بارډر باندې راځي کاناډا ته یو خو هغه خبره ده چې لکه څوک الیګل راځي او قانوني بارډر نه نو هغه خو بیا دلته نیسي او ډیټین کوي وی. خو کم چې په قانوني بارډر باندې راځي او دلته بیا دغه ریفیوجي سټیټس کلیم کوي نو دا د امریکې او د کاناډا یو معاهده شوې وه STCA ورته وایي سیف تھرډ کنټري اګریمنټ. دا شوې وه په دسمبر 2004 کې او دیو دا وایي چې کم کسان د امریکې نه راځي نو دلته به وله موږ ریفیوجي سټیټس نه ورکوو یا هغه نشي کلیم کولی یا هغه دې دپاره الیجیبل نه دي پناه به وله موږ نه ورکوو. بیا اوس څه کال په 2020 22 جولای 2020 کې دلته فیډرل کوډ دا دغه وکړو دا دغه ججمنټ یې وکړو چې یاره دا شی کلدم کو. نو دی وی چې لکه په دې کې کاناډا حکومت دا وی چې په دې کې انساني حقوق انوال دي او په دې کې نور قانوني پیچیدګیانې دي نو دوی په سټی راواخیستو او اوس چې دی هغه وایي چې موږ به دې خلاف اپیل دایر کوو. نو هر هغه کسان چې هغو دا وایي چې فیډرل کوټ دا فیصله کړې ده خو د هغې باوجود کاناډا ګورنمنټ چې دی د کاناډا حکومت چې کوم دی هغه وایي چې موږ دیوله ریفیوجي سټیټس نه ورکوو. نو دا خبره دی په ذهن کې یاد ساتي. د دې سره په دې کې استثناء حاصله ده هغه 4 پوینټس دي چې په هغې کې ورته استثناء شته. کم کسان چې لکه د امریکې نه راځي په بارډر باندې یو هغه کسان چې دلته په کاناډا کې د وینې رشته دارانی او هغو دلته سټیزني یا هغو لیګل سټیټس قانوني سټیټس د هغو سره لکه پرمننټ ریزیډنس یا نور نو هغه د وینې رشتې چې کمې دي نو هغه کمې دي لکه مور شو پلار شو رور شو خور شوه یا نور داسې نږدې کزنز وغیره شو دغه کوي دلته یې نو هغو بیا دا سټیټس کلیم کولی شي. دویم هغه کسان چې د هغو عمر د 13 کال نه کمی او هلته یې مور و پلار نه په امریکا کې نو هغو هم دلته دا ریفیوجي سټیټس چې دی هغه کلیم کولی شي. دریم هغه کسان چې دلته ورسره د کاناډا ویزای چې راځي یا ورسره ورک پرمیټ یا ورسره سټوډنټ ویزای یا ورسره بل یو لیګل ډاکومنټ نو هغه کسان هم چې دلته راځي نو هغه بیا کلیم کولی شي یا ریفیوجي سټیټس دپاره هغو درخواست ورکولی شي. څلورم بیا چې هلته ورته ډیث سنټنس او یا د مرګ سزا ورته اورولی شوي نو هغو هم بیا وایي چې یاره موږ به د هغه کیس ګورو او هغه ریفیوجي سټیټس کلیم کولی شي په ځینو حالاتو کې. خو دا ټولې خبرې چې کومې ما وکړې دا 4 آپشنز چې دي یا 4 استثناء ایکسپشنز چې دي په دې کې هم بیا کیس ټو کیس د هغو خپل کاري او هغه ټول سټپ بای سټپ هغه فایلونه د هغو ځینو ضروري ده چې دغه ټول دی وشي. خو دغه طریقې کار چې دی دلته د کاناډي حکومت دا یو قانوني لار ده په دغه طریقه باندې خلک چې دی دا ریفیوجي سټیټس کلیم کولی شي. نو هغه ټول کسان هغه ټول ملګري څوک چې دا لار اختیارول غواړي نو اول د پې ښه سوچ وکړي ځکه چې هلته ورته هم بیا مسله جوړه نشي په خپل ملک کې دلته ورته هم مسله جوړه نشي یا کورمې ته یا خاندان ته څه مسله جوړه نشي نو په دې د ښه سوچ کوي که هغه پوهېږي چې زما مسله جینون ده نو پکار ده چې بیا خامخا دغه لارې اختیار کړي او ځان اسایلم دپاره دلته راورسوي او کنی نو بیا دې نه کوي ځکه چې وروسته به ورته بیا مسلې جوړېږي. دا ویډیو ملګرو د اګاهۍ دپاره هغه ټولو ملګرو کوم چې تپوس کاو چې یاره زمونږ څه لار کیدی شي د اسایلم دپاره نو ما چې هغه ټول ملګري خبر شي د ویډیو کتو یو جهان مننه زما سره اوسئ او نور مهم خبرونه به زه ستاسو دپاره راوړم که د کاناډا امیګریشن په حواله که هغه د صحت په حواله که د سټوډنټ ویزې په حواله او که هغه نوري زما سره اوسئ د ټولو ملګرو یو جهان مننه.